د ایران د صنعت، قانونو او سوداګرۍ وزیر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته راورسېد. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت پر ایکس ټولنیزه شبکه لیکلي چې د دې پلاوي د سفر موخه دوه اړخیزې سوداګرۍ ته وده ورکول او د ټرانزیټ او پانګونې په برخو کې د اسانتیاو برابرول دي. ایرانی پلاوی به کابل ته د خپل سفر په بهیر کې د عبدالغني برادر په ګډون د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره وګوري او خبرې اترې وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا پلاوی به هرات ته هم سفر وکړي او د هرات د ریل پټلۍ کانونو او اسلام قلعه بندر څخه به لیدنه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په هیواد کې د څارویو په منځ کې د نشخوارونکو تبې په نوم ناروغي د اندېښنې وړ بللي او زیاته کړې ده چې دا ناروغي پسونه او وزې ګواښي. د ملګرو ملتونو د ادارې راپور ورکړی چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د څارویو د روغتیا لپاره 3 میلیونه څاروي واکسین شوي چې موخه یې د خوړو او د ځایي خلکو د ژوند خوندیتوب دی. د طالبانو تر ادارې لاندې اقتصادي کمیسیون د غزني ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په ځمکه کې د سړې خونې او فابریکې د جوړولو طرحه تایید کړه. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیالۍ پر ایکس ټولنیزه شبکه لیکلي چې د سړې خونې نشتوالی د ګاونډیو هیوادونو لخوا پر کرنیزو محصولاتو د موسمي تعرفو لګول او د کروندګرو د سوداګریزو لارو تړل دوی ته لوی مالی زیانونه اړولي. طالبانو له خصوصي شرکتونو غوښتي چې د سړو خونو په برخه کې پانګونه وکړي او تر 5 کلونو پورې د مالیې له معافیته ګټه پورته کړي.